پاسو بانګونه ماله او دلته بوتاوي کوه ګاډي کوه او بیا ما سارو ته جوه نو خدای ظالمه د خدای ظالمه 3 ګنټې وشو چې دا پنډوکې مې تړک کړی دی ما ته مې کار کو کنه نو که دا د کار نه ښکاري کله دا غوږ دی وایم هغه تره خو مې هسې په ټول ورځ په کور کې ناست دا نه وي چې دا ښایسته ځوان زلمی وراره مې کار کوي راشي د ګلاس پوځه وړه قومه ساده ګل البته دا ماشي چې کله ته واده وکړې ها او هغه به هم دغه شان د کار روزګار کوو چې وعدې وکړو نو اوس ټول ورځ تاویږي راتاویږي اوس ما ناست ټکم نه کوي ښه منې ډېره ښایسته مشوره یې راکړه منې که نه اوس څه که وایه به دا پنډوکې پورته کړه چې ته راځې ما به دا ډک کړې دا کوه زه راځم په منډه ښه زه به دا وړم زر راځه زر راځه پرې دې کور ته خبر شم که نه چې دا چی ولې رانه وړې کاکا ته ماته ته ووایې که نه د سنډا په شان خو ورځ تر ورځه برغېږي سر دې دومره شو لکه کدو او ته اوس تا دا پوټې کوتره وکړه باندې دومره وخت کې نو ولې څه کې کنټینر دې نه ډکه مله کوترې نه ځکه چې ته ما سروي ساتلي دي ولې زه دومره ګناهګار یم په خپله خو مې واده کړی ټول ورځ په کور کې تاویږي زه تا له وکړم دا ارمان به دې اوره جوړما اوس خو سپېمې داسې تښتي که نه بیا به سپېمې داسې ځي ښه دا خور سړي واده خوشحالېږي خو چې کله ډولۍ روړي او دا خشتب چې څونه مسري او د غونډې بیا په سبا کېږي دا مې نشته میخکې مې نشته بګنۍ مې نشته پیوې مې نشته سرخي مې نشته اوړه به راوړي چای به راوړي چیني به راوړي ته څه لپاره نو خو زه دغه وایم چې زما په شان لیونی نشي زه چې دغه شان لکه کدو په شان اوار داسې کټ شي خو ته پوهېږې په خبره باندې خو داسې کار یې څه نه ما له واده وکړه کاکا دې کار دی که نه چې زما په شان د ښایسته ځینې ما له وکړه نو ستا په شان زه نو دا خو ته خو داسې ښکارې ګورې لکه په تېرو وړو ته چې قمبیره واچوه بس یو بقره وپلسېږي مخکې شپه چېرته یا او شپه خلک دې راغله نو به دعوا وچېږه بل بدرنګه اوس تېرې ښه ده راشه راپسې یو وینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګې شوې ولې نه وایي خالي نه سپوږمۍ ته ګورم او ژړا راشي السلام علیکم شاهجي هر وخت یې سره بس لوی واده کړي لوبې وې صرف تم مې سپوږمۍ ته ګورم او ژړا راشي سپوږمۍ ته ګورم ژړا راشي سپوږمۍ ته ګورم او ژړا راشي دا تاسو رټمان کور خو نه چې په تل پکې ګانه وایي ته ماته وګوره دا تمبل مخکې خور شه یو خو چې لیور دې راشي نو عزت کوه که نه چې کور ته زلمي راغی ونه دې نظره سره راځي نه سړیه بې د ځوانۍ جذبه راکړې جذبه وایي زاړه پاڼه ته جوړه شو جذبه ما له واده وکړه واده دې وي ما له واده وکړه نو مې ستا څنګه خوښه را وای بیخ بنیاد یو زه سره خلاص شي وایم پیزواني یې که څه ولې زه تا ځناور ښکاره چې ته ما پیزواني کړې په ایمان که واده وکړم دا خو یې پیزواني که دغه پوځه ده هغه به رانه پیزوان ونیسي هغه داسې نه وایي ساده ګوره دا وایو چې پیزواني که لکه مطلب دا شو دا واده ونه وکړي که نه دا خو تادي وکړه اوس مې پیزواني دوی به پوخ شي لکه بیا به سړی شي اوس خو سړو کې ته نه راځي دا وایي وای د سره خلاصه شومه داسې خبره ورته نه کوم داسې پیزواني که لکه څنګه چې ته ما پیزواني کړې وایي کاکا یو خبره نه کومه که ته پیزواني کړې نه ته خو بیا ګیدړې ګیدړان خو خلک نه پیزواني کوي فقر هر کې نه د هر یو سړي ازمري بیا وروسته ګیدړ شي چې واده وکړي ته به بیا ګیدړ نه ته به بیا ګیدړه شي خبره ټولو نه پاتې کېږي ولې زما په دې لیور کې څه چل دي دله به ډېرې ښکلې ښکلې رشتې خلک ورکړي رشته په نظر کې شته چې لاړ شو ولې دا رشته ولې راغواړو سړیه دغلته په دې بر کلي کې نه دی دا هغه سړي هغه نومونه نه خیر شو هغه داسې هغه چشمې ساچي قاضي د قاضي هغه لور بوله غواړو خورې ده سړیه زما نه ده خوښه کنه ولې د هغې پوزه لږه غټه ده نو د خپلې پوزې ته کتلې وي وایم داسې ښکاري لکه په کدو کې چې سلو کې سړی دا دانه سترګې او دا داسې پوزه ده بیخ بنیاد دی د جوارو د بټو څه داسې کتې دي دا زما تره دی وکیله کاکا ډېره نیغه نیغه به نه کېږي د خاوند به قدر کې ولې دا د یو خبره مې واوره وایي ښځه په رنګ نه ښځه کېږي کاکا وایي ښځه په رنګ نه ښځه کېږي ښځه هغه ده چې خوی د ښځو وینه ما له ځان په شان د ښځه ولګي زما په شان د ښځه ما وکړه چې زما قدر کوي واو داسې به ستا د ترم د واده نه ډېرې مخکې داسې غټې غټې ډیلاکې ایشتې خو چې واده یې وکړو که نه اوس داسې د خټو ګوشتي جوړ دا بینه مخکې نیولې به چپ شه داسې کار کوو زه چې ځو را قاضي کور راته وښیه زه چې ځو راځه شرفه زه سره لاړ شم وای ته شرمېدلي ته وګوره نو هلته به بس په ډولۍ کې به تا به ماته واچوم ما به راته ډولۍ به راوالم تا کور ته به راځم دا څوک داسې کړي موږ ته پښتو چې زموږ جینۍ خوښه شي بیا به ښکلې بولم ښایسته څېره به راته واچوم که چایچي شعر یې پخ کړې ده
چې خو مې پخ کړی بس زه به خیر د هغې د یو واته پیلیسې له ډېرې خوشحالۍ نه وس کوم یو 2 سوکړکان ښځه ګولې ځه دا دوه سوکلکانو خو موږ سره زما کېدای شي چې هغه رشته مې له راکوي او دی ولې د انکاري نه بچي ولې دې کې زما څنګه ښایسته ځواني ده زه چې روان یم که نه په دغه ما ته خلک ګوري یاره مې ساده ګل دی داسې مې بوځي څه ملک د پښتو یې برقه راخلم هغې کې ځو شابه شابه په هغې په عزت باندې ښه ده درنه ښکاري یو خبره را سړی چې ځو که نه راځه که نه څه ته ولاړ کاکاجي ما ته سارو ته بوتاوه وکړه دا وکړه هغه وکړه زما خبرې ته اوس غږ کېده مخکې به کا د واده نه مخکې به کاکا کار روزګار کوو سارو ته به یې بوتاوه کوله چې واده یې کړی اوس یې نه کوي داسې بیا زه هم نه کوم دا خبرې پرېږده هغه اوس خپل ځان ته بوتاوه کوي خو هې سلیمان خو رښتیا دا خبره خیره شوې وه ساده ګل به هم ځان سره بوځو روشا نن سبا ورته بل دور دی او که نه وراره خبرې چې چېرې ورته وښیو که نه چې خوښه شي چې بس زرې راکړي ای سړیه دور هغه دی خو کله چې ته زما رشتې پسې راتلې که نه تا ما ته بدل تصویر خولی و او نو ما ته خو نو ما ته خدای ظالمې دا خو کیمره نه راخلي وه نه نو ما ته خو دې هم پلار داسې وي مادور په شان لور مې شو بیا مې وکړ مادور نه د ډورې وي راځه چې ځو راځه واده مې دی ورته دا دې ورځې پر فکر ها ور ټول عمر چې ما جب خوړلې د دې لک تلاسه مې خوړلې وا کله کیاوي ته به هغه جنریټر نه بیا روان کړ چې خبر ته وګم نږدې ولې ته په ټورس کې راځې چې خورې څه ای سړیه وایم دا ماشوم دی او دې په سیزنې کې څه تړلې شوي دا د اسې د اخر اندام خوځي او یو تم ماشومې خدای دې مې خکې په درو کې یو کار تر ولې قرتولین یو براله دې ما خرابوي نه تاسو ماله دا څه باندې دواړه ده وایي که نه چې تاسو ماله رشته کوئ او که یاخه کوئ زه درې رشته کوم خو چې ته چپچاپ پاتې شي نه هله به دې رشته کې کوم لرې څنګه کې کېدای شي چاړه وم نشي نو خو دغه خبرې په تاسو کې چې کور نه وځي په بسم الله وځي چې الله پاک په رشته کې برکت راشي ټول عمر به ښه سلوک چلېږي چې تاسو د کور نه په رشته کې ځئ او په جاخو لاړ شئ ټول عمر به جاخي ساده ګله اخلاق ښکلي کار چې رشته راته ښکلې میلو شي ګوره په اخلاقو باندې ټولې دنیا ګټلې کېږي ښځه بس یو تاسو ما تر ځانه مړي صاحب مه جوړوئ ښه داسې ته خو ځان ته ترخص ویل څنګه ښکلې خبرې شروع دي چې دا ښکلې خبرې تا هلته وکړو نو زه به هم ومنم ستا به هم ومنم او درې به هم راځئ شابې همه که جا راځئ کاکا راځه په لاس کې ګاډۍ ودروئ دا اوس په کوم طرف باندې ځو هله بس چې وګورم د مخ کاره کې خیر خو دی ای سړیه مې مزله لږه هوا ورکوم دا صرف تا نه ستر کوي نورې ټولې دنیا دې مخکاره کړی بس ته هم د میړګانو نه څه جوړېږي دي یو رال دا د زړه پوخ که خو دا وا دا به نه وي هڅه زړه له هوا ورکوم داسې جنریټر خو نه چې وګورې هغه ته د هوا ورکوي ښه مخکې شروع کړه شه السلام علیکم کاکا داسې بېغمه پروت دی زما د سړول غم نشته دی نو بچي ستا څه غم کوم یاره زما په زړه یو خبره خو درته کومې داسې کار دی زما ټولو ملګرو ودونه وکړه اورې که نه نو مال هم دا واده ایسته وکړه دا نکاح راله وتړه نکاح ته کړم یاره بچي خفه کېږم مور چې په کومه وفات کېده که نه ما ورته چې زما دا رشته مو وکړه چې دا اواز مې ښه شي نو چې زه بې رشتې پاتې مې وانه که نه نو ته خور یې الله پاک په ستاسو رشتې وکړي ته غم مه کوه که نه ویم کاکا نو ته ستا خو عمر ختم دی ته ورشه څوک ورته بل پاسه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي څنګه خیر دی خیر دی ټیک ټاک په خیر علي ترې کور شته تاسو څوک یې زه ساده ګل یم موږ رښتې نه راغلو کور شته هغه خو کور دی ښځه راځئ لکه راځئ 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 شامې راځئ ساده ګله دا ټوپې په سر کوي ټوپې کې ډېر زیات خشته زما نمرې زل دی څنګه خیر دی کېنه السلام علیکم وعلیکم السلام کینه حضرت ووایه ځوانه خیر خو خیر دی اصل کې السلام علیکم کېنه که نه اوس یې ذهن نه خوښېږي کاکا خبره داسې وکړه نه چې زمونږ دا لیور دی نو دا غټ شوي دی د روډ دی که نه او دلته راته چې ووایي چې د قاضي کاکا یو لور ده او هغه غټه ده که نه نو رشتې له راغلي خدای دې بېخه بنیاد نو بس ما خو دا واده هم نه دی کړی رویره مې نه او دا مې واره دی هغه رویره دی ده خیر یې رویره هم بس لوري نو بس ټیک شو که نه او دې خنان جرګه خبره ته کوم څنګه خیر دی شکر دی ته ماشاءالله خسته مهرباني وایه څه چلو کوم وایه شابه دې رشته کوې او دل رشتې کوي دغه دی دا اسې خبره مې کوله خره چې ستا لور نه وه که نه اس مې بیا به ډېره نمکینه وه که نه کاکا دوی څه پوس پوس کوي دا څه وایي ته د بچي چې کله رشته کېږي همداسې خبرې کېږي صحیح دی جي صحیح او بیا بس روغه ده جي نو بس داسې کار دی چې خو ډېر تکړه دی
تقریبا 20 سروي مو لغشتې دي سهار غرمه ماښام هغې ته اوبه مچوي او ګوتاوه ملکې ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی یم خوشحاله به یې ستا رویره مونږ کنه او کاکاجي بله خبره دا ده که نه چې ستا رویره به ښه خوشحال وي دا ډرایور هم دی او داسې ډرایور دی چې کله ناکله دی په سړک باندې سوټې ته هم بریک اخلي نه ولې دې شمکور دي څو نه 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 داسې وایي چې لکه دی دومره مخلص دی چې میږي مانه مخکې راشي نو دې ګاډي مخې ته ټر بریک والي ایمانداره دی زه اوس به چې هغه چیر ولا شابه کاکا چیرې راوړم چیر ولا دا دی لاړم بس زه چیرې راوړم زه دې خیر کې ډېر بدرنګ دی زما خو خوښ نه شو داسې ښکاري ته ویې جوړه د پلنکو چې چا شیشې مزه کوم مکه پیدا ولا کاکا مېلمانه دي کنه دغه مکه اوس نه نو په موږ خو خوشحاله یې که نه خو څاروي ډېر دي جایداد هم سره شته داسې له ستي ګیره به مې ده زما یو خبره وره دا د یتیمه او چې په خیر او خوشحالو باندې زما د کور نه واده شي که نه دا ډېره د فخر خبره ده چی وایي چیس کوي ساده ګله چیسکه ما دې غړه کاکا واچوه د چا ډېره خوښه ده بس چې داسې دا رشتې په دې چایو په بسکټو سړي بیا خو موږ دلې رشتو پسې ګرځو مزه ډېر غوړ غوړ بسکټ دي پکې پاسه دونه کلکسر کې خو ما قرآن خو څوک پاسه ولې همدې ځان رشته ورکوم نه دا ولې ولې ته ما دې خوراک ته خو ګوره نو دا خو مطلب دی ښه رشته نه ورکوې نه نو بیا ورارو دا ستا د زما ډېر زیات خوښ شو چې را بسکټ راوالی او په دې چوکې خو پکې دې پکې ډېر خوند و کاکا د رښتې به څومره خوند وي چې په دې چوکې دا بسکټ خو پکې راځي او چک دې وي یم پاتې خو مې بدي شو کړه چې دا بسکټ ته په چوکې خو پکو او په دې خوله دې ورمنډو اوس به هسې خفه کېږم ما وایم دا تا له چې چا رشته در کوم نو ستا خوی به ډېر خراب دی زه چې ځو مخکې دې پته لګي زړې راځه جینۍ راځه راشي دومره بېعزتي یې مه کوه ملک د پښتو دی ځه ګوله ځه ځه لمه چې شابه ځه داسې په لانجه مالم سر وورې کاکا به په کور کې خورم دا بسکټ پروتوریا نوم ځکه نه سره مېړه کور خو دې نه دی چې پکې خپه خپه غلې غلې کوې تا ته ما نوم ویلې تا ته خو ما دا ویلو چې ته به خبرې نه کوې داسې حرکت وکړو چې دې څنګه بسکټ اواچو په جیب کې خو پکه او ته پته چې دا خو اوږې تګري او سپک دت دي رشته یې رانه کړه ځکه چې چاچي زما دومره صفت وکړو چې زه خو یې بیخي پاوا کړم ما کې دومره خوبې نه کړم دي دا د زمانه ډرایور هم ساز کوي سوټي ته هم زما شکر دی چې په دې چایو کې بسکټ و په دې د خلکو نه خلاص شو زما خو خوښ نه یاره ما خو چې هغه تره ته وکتل نو داسې ښکارېده د هغه 68 ګاډي نه هغه ټول عمر چې اکسیډنټ یې کړي که نه او هغه رور یې نو هغه هم ډېر زیات بدرنګ یې سړي داسې کې خولې داسې وه د تیاره د قیمې پیکو وه ډېر بدرنګ چې خدای ما یې بجا بجا مې کوه نه نه ما یې جوړې انډیا مراټیانو کرا راځي الله خیر ته چې زوره دی ایوه خاله غمسه او په ماجي په پنځه کې نه څو با سما دې د سره خلاص مکه نو تا ته چاوي چې دا بسکټ راغشتو او په چوکې داسې کلپ ستا غاښونه نشته زما سپور نه تېرېږي کنه نو دا خو به بوډاګانو غریبانانو پکې ځکه دغه کوو چې غاښونه یې نو نو هغوی غریبانان به دا کلک تېر کړه چې موږ ته په معده کې تکلیف نه تا له خو خدای پاک دونه شپې دې درکړي دي یې سړیه بس دې څه کې بس خیام خوښ یم لاړه په چایو کې بسکټ ښځه داسې یو کار کوو ته کور کې نه سارو ته او د کور دغه ساته که نه مونږ اردو زما یو بندکرې ببري نوم دی او اردو راغو چا راته ډېره ښکلې لورې ده خو ته وزوزو ښه زه به دې سره ځم وایي شرمه په تلاله کېدی شي چې نوم شي هغوی به زما دا حسن نه ني یاره دا حسن نه په دې نری جال واچوه چې د مخ ته سره ده نه پیریانه یا تو سترګې خړ سترګې ده نه د نظر نه کې ښه ګونړیه ښکلې دومره دي چې دې کله وخاندي ټول منګکورې سوړې ته چاچي منې منې خو دا سر پټوه ساده ګله داسې کار دی که نه چې هېڅ ټینشن مه کوه ستا دې ترلم چانه ورکول لري په شپېتو کالو کې واده باید په قلار کې نه تګری بیزو تا کوم دغه بیزوګانو مثالو چې بلته پکې ناستې او غوز به مې داسې کړ نو ټول سره د نیار باندې په دیوال هم سره راته کړ چې را شهزاده رقم دی نه راځي لیدړه دا چاته دې بیزو دا خولې دې بنده کړه چاچي ګنې په ماجي دماغ مې کار پرېږدي دا ټول لوښي لرګي بدله اوس چقړې پقړې کړمه تاسو ما له رشته کوئ که جاښه کوئ خوی کنه دا لوچی کربوړیا نو ته راځه په مخ کې دا زادې ولې کې راځه ګورې ته کور سره ورشه په لورې راوله شابه څه شو شابه دا دې ایښې مینه فتح راوله شابه راته چې هغه به برکر ورشو هسې نه د رشته نه ځای نه شي دویم ځل دي چې ځو راځو نو بس خدای کړی نه راځه شابه اسمت په دې کله راویښېږي ځئ 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 راځه
غواله خو ګیا معیار وړه که نه نو مال خو لیندم والا کنه بل سمراله والا کنه نو بچی لینده به هم دلته والم د دې غواله ګیا وړه چې دوا درته او کوي کو دینده رااله نالې نو بیا ټوپک والا رااله او وابلم دلې زویه ها وابلم دلې ها نو زه څه وکړم لاړ شم او راځه ماشاءالله لاړ شم ګیا ور باندې خدي ماشاءالله الکه بابا ګور ډېر قیمتي غواره ساتره راځه السلام علیکم خیر ګوهر جانه په خیر په خیرونو راغلی کېنه راځه کېنه رواندار ستړی مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام کېنه راپاسې زویه ته دې فرازه بچي بابا کېنه کنه نه کېنه بابا کېنه راځه بس کېنه کنه ګوره او دې کتل بابر دا نو مېلمه خیال او نور سپګټو ته کړ چې ورلو هغه څنګه موږ ته سپګ دته کتل بابر یو خبره ته کوم کنه زما غرواره چې کوم دی ماشاءالله زلمی شو بار ته مال واده نو ما دې ته مې خزه ته مې راځي چې لاړ شوم بابر زما ډېر خیال دی ډېر پختون دی او زمیدار ټیپ سړی دی نو کو دې خوخي نظام دا دوستی پرشته کې بدلونه وای ګوهر جانه ولینا دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده بس بیا ګورې دا خو ستاسو ویری کنه دا مې زوی دی نه خیره بچې مخ راواړوه ماشاءالله او لوبم دي داسې اجور مې هم دغه حساب ده خاصه به خزه دا خو ډیره ښه شو یو خو په میک اپ کې اسانه شوه چې دونه مخې وي دونه به خوراک وي او کنه سړیا یم ګرانی داسې اوچه چی کنه هغه به خوراک نو دا خو زایم کنه چې زه خو تباشي مستاده لاسه کم از کم لز چې زه ته مال د میک اپ او خوراکونه کې نو بابا کړه راشو ته ورسره چای غمو کا نه چا نه چای خو بس دا تاسو نه نه دا خبره پرې ورر وندار من در سره بس دا خبره پرې نه ګلجان ودرګه دا ته کله راشو چې کله ستا خوښي نو روانې تور خري بالکل ته زما دوستي ته زما رخي خبره کوي دوه خیر وکړه یا الله ته پکې برکت واچي او دا د ساده ګل لپاره دار خوشاله او دغه جوړ کړه امين خزه ټیک شو بابا را روانې ټول برازو مبارک وړو ګوهر جانیو پیاله چې اوس کې نه الله را خوشاله ساته اورور ستاسو رښتیا په خو غړو بالکل زما طرف نه راته خاله ساده ګونه پتی پاتا یم تاسو کور کې مې د رښتو کړه چې غرور یو انټیک شکل او لکه یو نه تګلې بيزو پر بيزو خو مبارک شه کاکا مبارک شه چایجی دا پاسه مونږ لګا دا خوشاله ورځ ده او زنن ته خوشالونه په جامو کې نه راځم نن د فضله ګډي کما الا دا بعدين روسه بنور قاعد شبكه ايه دا سكاري زور زما غني كافان بس كده ترى سرزي زين ثاني زما تبرشا زما زان لك ميك اب خاصه سيره زي كافان بس ودم خزي يا خبر وصلكم ذكر اتوار وزن ورقه ها ابو زبر يا خدير دي عزيز يا بچار والا نو ته بیا راځي ورته سپکو د خبرې مکو کنه د مو پختون قوم بولې غارته چې څو اوریدلی ني او مخ سره په بیا ډس کوي خاصه خبره کوم دا سکار کنه را روان ټول زما دغه ورارو حاضرې نو ما یې تر راشه نکار له وتړي نو یو کار دی کنه نکاح خو پتلم خو زما یو شرط دی وای څه شرط وای د ناوي چې څومره حسن اقنه پیسې بدلاله پختونی ما غیرتی ما ستا په شان سپک دت نیم ښه زه سپک نیمه خدا چې لاشم نو حسن زیات دي او پیسې به بس ټیک چې یو لک روپو خو یو لک بدر کوم او د 500,000 روپو خو 50,000 بدر کوم او کنه چې به دریا ګوله او دریا ولوي دا وای په کلار کې نه غم وخت واخو سپیګم زه سم شوم ګرانه ټیک شو اوس نه سبا پر پسې زرا شم بس دوه ډایرکټ بس ټیک ده صحیح ده زپا مالي خزه سلام علیکم زه ساده ګل په نن څومره خشته ښکاري چې دا سیري ورته واچو خدای دې وخت له خاور شپه سره غلي شه ساده ګل نو ته کنه نا وخت لري علي کا خوان پس مو مرده موغه مرګري مې اعتبار ولا دي لا يدري تمام تاجي لا راجع بكره ديري كده اذا بعد بجاوب كده نستولي ليش تبتيلر دي تادي كاميرا پاتې تادي کاميرا خیر چې په توګه پکې په لستون دي شلخو لګي څه سړي راځه شابه وخت لري راځه نور په ګوته نه پټيږي ساده ګل دا واخل مبارک پېښه لا ده خپل مخي په شیشه کې دا خبره دي خوله چې دي شرم نه خلاص مو خدای له خوله راځي راځي کوم غزو ما په کله نکاح خان بس الله دې خوب خیر دې کنه مو وځي چې غړې نه خنو ای سړیا ته جوړ دا واده ده دي
خیر دی ځه دا خوشحالي ورځې کې زموږ مه کېږئ مه کېږئ هله راځئ شه ناوخته ته دې جوګاګانو به یې بوتاره کړې ده که نه اخو مې کړی دی ورته وختي مې کړی واده دی مړه روغ جاخې مه کوې ځو هیله به دې کړې دمه چې راځه ته دې چې جاړم ها وعلیکم السلام بخیر 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 ورا بخیر کېنه ورګه دا نکاح خوند دې خو راولو که نه ښځې ته وړه غړه ته نکاح خوند راشي شابه زر نکاح ته شیطان ډېر ظالم دی که نه چېرته پکې څه ډوب پوکونو کښې الله دې پکې خیر واچوي دا چې وایي چې د پلار شنون دي د پلار یې ببرو ببره ها نو زه څه وکړم هغه په خپل دغه تاسو چپ کېنئ که نه سرونه خلاص شي د ببر لورو څه ورسره شته او څه سره شته د کالي یا د طبخي سامان یاره هېڅ مسله نه بس دغه تړه والا فی سبیل الله دا ته وایي بچې که چې د ببر لورو خیراتي ستا قبوله ده ویمه بالکل ده قبوله ده خدا ته وایه چې صداقت تا ته قبول دي زنده باز مبارک شه الله دې ته خپله وکړي په شیشه کې نه ویلې داسې دي دا د نکاح د تړلې پیسې دي که نه نو دې دا حسن دونه کمزوري چې تا ما 100 روپۍ راکړي ښځه چې دا حسن په خپله وینه نو بیا به ته ووایې بس ټیک ده ته یې ترې کړه او ها ته ماشره کوې چای چیرې ده دې خوا راشه دا والا 100 روپۍ تاسو ما له راکړې وي او دا 50 نورې زما طرفه والا دا ولې دا حسن